نو علاودین یو څراغ پیدا کړ. د دې په شان یو ډېر ساده څراغ و. کله به چې علاودین څراغ غوړاوه یا وری یو پیری له څراغ راووت او د هغه 3 هیلې تضمین کړې. د علاودین لومړی آرزو دا وه چې یو شهزاده شي او په یوه ماڼۍ کې ژوند وکړي. زه هم دا هیله لرم هغه وخت او ټوله ورځ خوږه خورم. خواږه خورې مینې د تا آرزو به څه شی وي؟ زه هیله کوم چې هیڅوک ناروغه نشي. هغه وخت زه خوشحالیږم. موږ کوشش کوو چې د تا هیلې پوره شي. انا ته هم داسې فکر کوې؟ کوښښ کوو چې دا هیله پوره شي. ادامه ورکړه انا، ووایه چې په الادین نور څه وشول. علاودین یوه جادویي قلنجه هم درلوده چې د دنیا هر ځای ته یې غوښتل هلته به یې پرواز کوو. علاودین د خپلې جادویي قلنجې په واسطه د نړۍ ډېرو هیوادونو ته یې سفر وکړ او ډېر عجیب او غریب شیان یې ولیدل. که ما یو جادویي قلنجه درلودله تاسو فکر وکړئ چې ما به څومره شیان درلودی. زه به د علاودین قصه سبا ته تاسو ته وکړم. مینې نه کېږي چې دغه څراغ جادویي شي. زه غواړم چې یو پیری وګورم. او بلې موږ به دا فرش په یو جادویي قلنجه تبدیل کړو او وروسته په ټوله نړۍ کې الوتنه وکړو. خو سړي دا شیان یوازې په خوب کې لیدلی شي. دا ناروغه ماشومان ګوره دا د هغه شیان په شان دي چې موږ په ښوونځي کې لوستلي دي. دلته یو کوچنی ماشوم دی چې اسهال لري. په اسهال کې ډېر میکروبونه وجود لري خو موږ میکروبونه په سترګو لیدی نشو. د هغه میکروبونه د ناروغۍ سبب ګرځي. خو ګوره د جادو په مرسته موږ کولی شو چې میکروبونه ووینو چې په هغه کې حرکت کوي. او نه کوچني ماشومان په ناپاکو اوبو کې لمبي او خپل غاښونه پکې مینځي. یق دلته یو ښځه خپلې لوښې مینځي. که دا اوبه څوک وڅښي ناروغه کېږي. او زما ګرانه هغه نجلۍ د اوبو کور ته وړي. هغه باید دا اوبه ونه څښي کنه اسهال کېږي. هغه نه پوهېږي چې دا ناپاکه دي ځکه چې هغه پاکه ښکاري. او نه د هغې ټوله کورنۍ له دغو اوبو څخه استفاده کوي. د حیرانتیا ځای نه ده چې په دغه کلي کې ولې دومره خلک ناروغان دي. موږ باید یو کار وکړو. راجو راځه چې د خپل جادویي څراغ نه کار واخلو. ډن 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 جادویي څراغ. زه د دغه څراغ پیری یم. ستا هیله ماته امر دی. زه چې هر شی غواړم د هغې هیله کولی شم. بالکل کولی شئ. زه ستا 3 هیلې پوره کوم. ښه پیریه زه هیله کوم چې ټول خلک د کناراب څخه استفاده وکړي. کناراب خو ته کولی شې چې قیمتي شیان وغواړې لکه الماس، مرغلرې، طلا، فیل، خواږه. نه د پاک کناراب څخه استفاده کول ډیر مهمه ده. د انسان ژوند ژغوري. ښه که دا هغه شی وي چې ته یې غواړې ستا هیله زما فرمان دی. ښاغلو یوه شیبه ښاغلو لطفا دغه شان د پاک کناراب څخه کار واخلئ. او ستا دومه هیله څه شی دی؟ زه هیله کوم چې ټول خلک پاک اوبه وڅښي. اوبه خو ته کولی شې چې قیمتي شیان وغواړې. یاقوت او زمرد، پلنګان، طوسان، دغه شیان. او ته پوهېږې پیریه پاک اوبه له دغې شیان څخه ډېر با ارزښته ده. او نو سمه ده ستا دا هیله به هم پوره شي. بخښنه غواړم اجازه راکړئ چې تاسو ته توصیه وکړم له پاکو اوبو څخه استفاده وکړئ.
ښاغلو او مېرمنو لطفا دلته وګورئ، هیله کوم دلته وګورئ. زما ګرانه مور هېر کړل چې د ماشوم له پکول وروسته د هغې لاسونه ککړ شول. اوس میکروب خوړو ته ننوځي او کیدای شي چې ټوله کورنۍ ناروغه شي. هو مینې، آیا کولی شي چې خپله درېیم او وروستی هیله راته ووایې؟ یو نیم په زړه پورې او له هیجان څخه ډک شیان. ولې نه غواړې چې د سینما ستوری شې؟ او پیری، ګوره پیریا، اوس زه یو خوشی غواړم. زه هیله کوم چې ټول خلک باید خپل لاسونه په صابون پرېمینځي. آیا مطمئنه یې چې کوم بل شی نه غواړې؟ هو بلې، موږ په ځانګړې توګه دې کار ته ضرورت لرو. بخښنه غواړم مېرمنې، لطفا خپل لاسونه په صابون پرېمینځه. اوس ټول صحتمند کیږي. صحتمند؟ راجو، جیکشه، زه غواړم چې خپل خوب درته ووایم. ما میتو هم په خوب کې ولید. ما هم ولیده؟ ما خوب ولیدو موږ یو جادویي کلینچه لرو او یو پیری چې زما درې هیلې پوره کوي. زه اوس پوه شوم چې څه کار وکړو چې ټول خلک صحتمند او تندرست شي. زه خپلې هیلې تکراروم او هغه پوره کوم. هیله لرم. کومې درې هیلې؟ ښه، راځه چې درته ووایم. زما لومړۍ هیله دا ده چې ټول خلک په دې کلي کې له کناراب څخه استفاده وکړي. ټول خلک له کناراب څخه استفاده وکړي؟ دا له خندا څخه ډکه هیله ده. ښه، نور څه کیږي؟ موږ باید خپل هیلې په حقیقت بدلې کړو. احمقه، دا څراغ یوازې په جادویي افسانو کې وي. موږ باید کارونه په خپله سرته ورسوو. جادویي څراغ؟ رښتیا مونږ راغلي یو چې د کناراب د جوړولو په هکله وغږیږو. مینه هم د دغه شیانو په باره کې ښوونځي کې زده کړې کړي دي. زه غواړم چې د دې کلي هره کورنۍ یو کناراب ولري. خو ما داسې فکر کاوه چې یوازې پیسې لرونکي کولی شي چې کناراب جوړ کړي. ښه، کنارابونه څو ډوله دي. تاره د دې په هکله زده کړې کړي دي. هغه په ښه توګه پوهیږي چې کنارابونه څرنګه جوړ شي. تاسو کولی شئ په ډیرو کمو پیسو ځان ته کناراب جوړ کړئ. او راځه چې یو کناراب جوړ کړو. ډیر ښه ده. څوک نشته؟ رښتیا وایي زما دپاره ډېر اسانه دی چې د شپې لخوا ولاړه شم، چې په تیاره کې هلته لاړ شم. او بلې راجو، دا کار ډیر مهم دی چې ماشومان تل له کناراب نه کار واخلي. ښه، دغه د پای ته ورسېده. اوس باید ټول خلک له کناراب څخه ګټه واخلي. د کناراب نه کار واخلئ. د کناراب نه کار واخلئ. ښاغلیه، بخښنه غواړم، له کناراب څخه استفاده وکړئ. هی، دا څه شی دی؟ هو ته د کناراب څخه کار واخله. ملګریا، سمه ده. ښه، زه کناراب ته ځم. راجو لطفا د رانې د مینځلو دپاره اوبه راوړه. ای راجو، دا اوبه دې له کومه ځای نه راوړې؟
هو له هغه نږدې ډنډ څخه. او راجو دا اوبه پاک نه دي. راځه چې لاړ شو د بمبې څخه اوبه راوړو. د اوبه بمبه خو ډېره لرې ده. خلک تر اوسه هم د ځان مینځلو او د پخلنځي او د ظرفو مینځلو لپاره له ناپاکو اوبو څخه استفاده کوي. له دې خطره ناروغېږي. ستا هیلې د ډېر کار سبب ګرځي. د پاکو اوبو نه کار واخلئ. ته رښتیا وایي میتو. موږ ټول خپله دوستانو ته وایي چې له پاکو اوبو څخه استفاده وکړي. بخښنه غواړم ښاغلیه، د پاکو اوبو نه کار واخلئ. بیا هم ته؟ ها سمه ده، خو زه تږی یم. ټیپو موږ سره راشه. مینې اوس خو موږ کناراب لرو، پاک اوبه هم لرو، ولې هغوی له کناراب څخه استفاده نه کوي او د ډنډ اوبو څخه استفاده کوي؟ راځه چې د اوبو یو لوښی، یو صابون او لږ ګیرې کناراب څخه بهر کېږدو. خپله لاسونه پرې مینځئ. او دا زما یوازینۍ هیله ده چې ټول خلک د کناراب څخه ګټه واخلي. او موږ خپل هیله پوره کوو. دغه ده نیا، ما تاسو ته اوبه او صابون راوړل. ډېر ښه کار دې وکړ. د خپلې هیلې په حقیقت بدلوي. لاسونه دې پرې مینځه، لاسونه دې پرې مینځه. ښاغلیه بخښنه غواړم، خپل لاسونه په صابون پرې مینځه. زه پوهېږم چې ما پیدا کوې. میتو زه ته مجبور کړم چې خپل رفتار بدل کړم. څه؟ خو ته هم پیره یې.